أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. باب سنن الغسل. باب ثابت دی په بیان کې د سنتو د غسل، چې په غسل کې څو سنت دي. وهي دا سنت د غسل چې دي ستة شپږ دي. الاول اول سنت د غسل چې دی اندادي یبدأ شروع بکی بغسل په پرمنځلو سره یدینی د لاسو. اول پلا به د لاسو په پرمنځلو باندې شروع کوي، دا سنت د غسل دی. والثاني او دویم سنت د غسل چې دی اندادي یغسل پرمنځه به فرجه فرج، یعنی استنجا به وي د خپل شرمګاه به پرمنځه کچیر مرداری باندې ول. دا دوا. والثالث او دریم سنت د غسل چې دی اندادي یزیل لرکی به النجاسه مرداری عن بدنه د بدن سره، پر بدن پر کم ځای کې مرداری ولا هغه مرداری به لري کوي. والرابع او څلرم سنت د غسل چې دی اندادي يتوضأ او دس به تازه کې قبل د مخه الغسل در غسل الا خود بیان منځي قدمه پښه د غسل څخه د مخه او دس تازه کول دا سنت دی. پښې د نه منځي، پښې د بیا په اخره کې پرې منځي. والخامس او پنځم سنت د غسل چې دی اندادي يفيض تویدی کې الماء او به على سائر الجسد پر ټول بدن باندې ثلاثا درې واره. ګوره یو وار پرمنځل د ټول بدن دا فرض د غسل وو، او درې واره بیا د بدن پرمنځل دا سنت د غسل دی. والسادس او شپږم سنت د غسل چې دی اندادي لا یغسل ندی منځي رجلیه پښې الا خدای بیا پرمنځي على خشبتی پر یو لرګي باندې، پر یو ټیبل باندې، او حجری یا پر یو ډبره باندې، او اجوري یا پر یو خشته باندې، پر یو شی باندې به ودرېږي دا پښې به بیا پرمنځي، او غیر ذلک یا پر بل شی باندې. دا هغه وخت ولو چې اوبه د غسل به په دغه ځای کې جمع کېدلې، یو ډم غوندې ځای به ولو، نو هغه اوبه به چې پښې پرمنځي وای بیرته به په مردار اوبو کې پښې راکړلې. نو کوم وخت کې چې اوس دا نوې زمانه ده او دلته چې دی جدید دور دی او غسل خانې و دا برابر دي، دلته بیا د پښو پرېولل خامخا بیا دا نه غواړي چې خامخا به ته پر ډبره یا پر خښته یا پر لرګي باندې درېږې بیا به دا مینځې. بس د پښو پرېولل صرف دغه بدن اوبه به جن لرې سي. صدق الله العلی العظیم.